میدان وردګ ولایت کې د سیلاب ځپلو لاسنیوي بهیر لا هم دوام لري. تازه د یاد ولایت پیښو پر وړاندې چمتووالي ریاست د میرداد ولسوالۍ اړوند شاهي خیل او نکو سیمو کې له 155 سیلاب ځپلو کورنیو سره د خوراکي او غیر خوراکي توکو مرسته ترسره کړه. نن د میرداد ولسوالۍ د شاهي خیل او انکې دغه ساحو ته د 155 کورنیو ته خوراکي او غیر خوراکي مواد توزیع کېږي د طبیعي پیښو پر وړاندې چمتووالي ریاست له لوري نه چې په هغې کې 100 کیلوګرامه غنم او 25 کیلوګرامه وریجې او یو د اوبو کولر یا بوشکچې او همدارنګه د حفظ الصحې په برخه کې د کلورین چې هغه څاګانو ته د سیل ننوتلی د هغو د پاکولو د اوبو د پاکولو په خاطر باندې سیلاب ځپلي وایي چې وروستي سیلابونو یې تر ډیره کرنیزې ځمکې له منځه وړې. زیاتوي چې دا مرستې به ورته تر ډیره بسنه وکړي او له مسؤلینو د زیات لاسنیوي غوښتنه کوي. ځمکې نه دي پاتې، دا کورونه خو نه دي خراب شوي، ځمکې نه دي پاتې، فقط داسې لږ لږ پاتې کې پاتې دي. نور ځمکې ټولې سړک او څه باغونه او ځمکې ټولې سیل لاندې کړي دي. دا مرستې خو خیر دي چې که لږ دي که ډېرې دي، مثلا دا کومک دی مثلا د دولت خوا یا د مؤسسې له خوا نه یا د الله له طرفه د موږ سره وسه پوه شو. خوشحاله څنګه نه ورته یوه مړۍ یو لقمې ته ډوډۍ ته هم خوشحاله یې چې راسره وسي. ورته مهال مسؤلینو ډاډ ورکړ چې پر وخت به یې شته ستونزو ته هم رسېدنه وکړي.